تلشي وکړه درته کوه دا جای د مستزون دا جوبونه وکړه دا وګړه دا صلاح الدین دی دا غدي دا وګړه دا ماچس کې دا څه شي دي آیستی دا څه شي دي زور کې آیا څه شي دي پودر شاباس ویل ګل دا وچا پکې دا انور دي دا ماچس کې واشه دا ټوکنه څه دي دا لون دي سمونه کې وکړه دا پودر ولا دي سیګریټ ټوپی کې لکه چې ډاکتا وای نو دا سیګریټ ډبای وګړه وډ کړه الله دا څه دي پودر دي دا پودر دي الله دا وګوره دا مشهور منشیات فیروز صلاح الدین نمایدو چې دا پودر خرڅوي عیسی خماري دا مسره په منشیات کیس کې مفرور هم دی او د دغه دا پودر او دا شي نه برمه شو د لوند سامان وکړه دا چارستی دا وګوره دا څه چارس بس صحیح دي دا پودر دی او دا د سامان دی او دا شی دی او دا منشیات کیس کې مفرور هم دی د دنن اطلاع ملاوه چې دا په دې کې موجود دی موږ راغلو دې ته وی تاړه غار عیسی خماري دا عیسی خماري کلی نه تقریبا 3 کیلومتر لري دی دا پهاړي سلسله دی په دې ځای کې دای ناس وي او دا پودر خرڅوي دا پودریان او دا نوې نسل تبع کوي دا د ټیکانا د جمپړای دو دا جمپړا دا دلته کې دای منشیات خرڅوي دا منشیات خرڅوي نو له دا پودر دی نو دا شیونه دای خرڅوي د خلکو ژوندۍ تباہ کړي ډېر کوشش وکړو خو ان شاء الله الله پاک نن موږ کامیاب کړلو په دې کې د دنه پودر هم برآمد شول د چرس هم دي او دا جمپړه او په دې خره کې دا جمپړه جوړه کړې نو ان شاء الله دا به ونیولو د دنه مداخله خلاص کړو ویلډن سر خدای خوشوي ټيري پولیس چې دی زنده باد ویلډن یم د ما سره چې کوم دي شاباش ویری ګوډ زبردست ډیوټي وکړه او دا منشیات کابو کو او ما چې کوم خلکو ته اعلان کړی د منشیاتو خلاف ان شاء الله داسې به نیسم او دا د ډي اس بي ولا هم زبردست کاروایی وکړه او دا ما سره شانه بشانه ګرځي او دا نور ما پولیس ان شاء الله ته شوی د انداسې کاروایانه به کوو دا خلک بنیسو او دا وطن به نخلصو د منشیات فروشونه ان شاء الله څنګه ما اعلان کړو هغه شای کاروایانه به کوو نور مخالفین چې څه کوي ا د خپل لګیا وی هغه موږ پروا نه کوو والسلام ګډ سر دا جی دا پوسه د جونګړه دو دینه مرکز کړ دا سی چوسپ سره د نفرای راونده دا صلاح الدین نمادو ولدا ولیادین دا د منشیاتو په کیس کې مفرور دی د په دغره کې جونګړه جوړه وا او دا پودر او چارس خرڅولې دا یو بل ورور دی ان شاء الله هغه به داسې نیسو د دلته کې دا کار شروع کړو نن کابو شو که خیر وي ان شاء الله دنه مداخله خلاص کړ دا د نوې نسل تبع کوي د دې بل کار نشته بس دا منشیات پودر او چرس خرڅوي نن گرفتار شو په دې غره کې دا مشتاق تا سرته ایسه چوسب دا خورشید دا نورزاده گل جمال استو نه زه غره کې یو دا سنیوار د جری ولا چې دا صلاح الدین در راون کړه مو دا غر دی دا تقریبا 3-4 کیلومتر لري دی دا پاسه غر چې دی پاسه الته موبایل ونیسه ما لاسته وګړه دا وګړه هغه غره کې د جونګړه جوړه په دې کې دا پروت او دا خلک ورته راځي او پودر ورکوي دا عیسی خماري او ما خپل پولیس نفري ته نه کړی نام ځکه چې دوی ما سره ډېره توره وکړله په کې ډي اس بي شامل دی په کې خپل تاڼې پولیس هم شامل دی واقعي چې اوس په دې کې جذبه راغلی دو چې کمانډر یې تکړه وي انشاءالله بیا به ریل انجن دا ډبې خپله ځي دا عیسی نن قابو کو پودر هم دي ورسره چارس هم دي ورسره انشاءالله چې دینه مو خلک خلاص کړو خو دا مخکې په دې منشیاتو کیس کې مفروض دی دا دې وکړي چې دا دا د عیسی خماري مغرب طرف ته پهاړي سلسله دو د کلینا 3 کیلومتره غرب طرف ته
نه دا مشتاقه کیم زوی دا او کیم علاقه دو دا سلسله پهاړي ها. ایسه خماري ها تاړه خو ها دا غیزو کې دی و جونګړه غونډه جوړه کړې و او پاغه کې بودی رهایش او د کسان به ترتلل او بس نن سه چوسه په سربرای کې موږ دا ونی و ریډ مو پوکو ټول څومره چارستي پودر دی دا ټول موږ نه ونی و او چو صاحب مشته نقد نام غو وکړ هغه ډیر موږ دي شکریا ادا کوو ځکه چې غته چې سلام ملاو شي به دا نور هغه خلق تیزیږي د سره دا د منشیاتو خلاف دا اپریشن جاری وي ان شاء الله زه ټولو ته یم چې څوک هم دا کار کوي زه به دی ته راسم او دا به جیل ته رسوم که خیري دې کې به معافي نه وي ځکه چې دا د نوي نسل لپاره تباهي دی او دا خلکو دا ذریعه معاش جوړ کړی ده او ان شاء الله زه ټولو ته دا اعلان کوم چې خود به خود د دې شي نه منې شي توبهګار شي خو مستقل طور باندې داسې نه چې سټمپ پیپر ولیکي چې زه توبهګار شم سټمپ پیپر نه چلیږي مکمل به توبه طیب کړي چې زه د دې نه بعد دا شی نه کوم او د موږ اپریشن به جاري وي انشاءالله څنګه چې ما خلکو ته ویلي وو انشاءالله په هغې عمل دخل جاري دی او دا به روزانه بیسیس باندې کیږي چې دا خلک خپل انجام ته ورسي دا سایډ تله دو به جوب ته کوي نه